د کرکټ بورډ نوی اجرایي رئیس څوک دا او چاته کار کوي؟ ګران اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ بورډ 13 ورځ اعلان وکړ چې د دې ادارې د رسنیو او بازار موندنې مخکینی مسؤل لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ اجرایي رئیس په توګه ټاکلی دی. د کرکټ بورډ د اجرایي ریاست لپاره دوست محمد نظري، محمد ولی مینناک، مشرف شیرزاد، رئیس احمدزي، لطف الله ستانکزي، فردوس غني ستانکزي، نظیم جار عبدالرحیمزي او شاهد القوزی نمایندان وو چې په پایله کې لطف الله ستانکزی په دې بریالی شو چې د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شي. هغه معلومات چې موږ په کرکټ بورډ کې د لطف الله ستانکزي له همکارانو ترلاسه کړي ښیي چې نوموړی په کار کې جدي کس دی او د بانډونو او بانډارونو سړی نه دی. د معلوماتو له مخې لطف الله ستانکزی په لوګر ولایت کې زیږېدلی دی او د ښوونځي زده کړې هم په لوګر او پېښور کې کړي دي. لیسانس یې د تجارت د مدیریت په برخه کې د لندن له کوین ماري پوهنتون څخه ترلاسه کړی او ماسټري هم د مدیریت په برخه کې د لندن په شاهي پوهنتون کې کړې ده. لطف الله ستانکزي تر دې مخکې له نړیوالو موسسو سره کار کاوه چې وروسته زده کړو پسې انګلستان ته لاړ او له لیسانس او ماسټرۍ وروسته بیرته کابل ته راستون شو. نوموړي د 2018 کال په می میاشت کې د کرکټ بورډ د رسنیو او بازار موندنې مسؤل وټاکل شو او تر میاشت مخکې همدا دنده مخکې وړله، خو عزیز الله فضلي نوموړی د افغان پریمیر لیګ برخې ته بدل کړ. کله چې کرکټ بورډ اجرایي ریاست پوسټ اعلان کړ، لطف الله ستانکزی د هغه اتو کسانو څخه و چې دغه پوسټ ته یې اپلای وکړه او په پایله کې ګټونکی هم شو. د ستانکزي په اړه ویل کېږي چې د عاطف مشل د ډلې سړی دی او د نوموړي په هڅو د کرکټ بورډ اجرایي ریاست ته ورسېد، خو همکاران یې وایي چې ستانکزي له مشل سره پخواني اړیکه نه لري او د کرکټ بورډ ته په راتګ سره د دې ادارې له پخواني رئیس عاطف مشل سره اشنا شوی دی. دغه ډول نوموړی د کرکټ بورډ پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانکزي او د ملي لوبډلې د پخواني کپتان اصغر افغان د خپلوۍ او بانډ تور هم ورپورې دی. خو لطف الله ستانکزي سره له دې چې دوی سره د خپلوۍ رشته نه لري بلکې د ځینو په باور مخالف هم شمیرل کیږي. په هر حال په هغه باندې دا تور لا تر اوسه هم موجود دی چې د عاطف مشل چمچه ده. لطف الله ستانکزی داسې مهال د کرکټ بورډ اجرایي رئیس ټاکل کیږي چې په افغان کرکټ بورډ او ملي لوبډله کې د جنجالونو خبرونه ورځ تر بلې ډیریږي. دا به د نوموړي لپاره یوه ستره ننګونه وي چې په کرکټ بورډ او لوبډله کې همغږي رامنځته کړي او وکولی شي لوبډله د بریاو لور ته بوځي. تاسو د کرکټ بورډ د دغې نوې ګمارنې په هکله چې لطف الله ستانکزی د دغې ادارې اجرایي رئیس ټاکلی څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مې راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله امان.